علیکم ملګرو، په دې هیله تاسو به روغ جوړ ان په صحت منظم یاست. ګرانو ملګرو، نن ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شئ زموږ د اپلیکیشن یا تصویر یا نوم دواړه چینج کړو. ملګرو، له تاسو څخه هیله لرم که تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو همدا ویډیو له موږ سره د سبسکرایب بټن درسره ووهئ او ورسره څنګه چې بل ګنټې نښان راځي هماغه ووهئ چې انشاءالله موږ هره نوې ویډیو ورکوو هغه به تاسو ته په وخت سره در رسېږي. نو راځو ملګرو ویډیو پیل کوو. ملګرو، تاسو په پلی سټور نه دغه پروګرام را ډاونلوډ کړئ. دا مو چې کله را ډاونلوډ کړئ دغه به دغه خلاص کړئ. ملګرو، تاسو به راشئ په دلته کوم پروګرام چې تاسو ګورئ هغه تصویر چینج کړئ، نوم چینج کړئ. زه راځم یو پروګرام تصویر چینج کوم، دغه کلکولیټر. تاسو به لومړی راشئ په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. ګورئ په دې اپشن باندې چې کله کلیک وکړئ نو تاسو به دغه ګیلري ورته انتخاب کړئ. کله چې ګیلري ورته انتخاب کړم یو فوټو به ورته راواخلئ. صحیح شوه، زه یو فوټو رااخلم. تاسې که تاسې غواړئ چې سترې کړئ نو سترولی هم شئ. نو د کریپ دې اپشن باندې په کلیک دلته تاسو دغه نوم ړنګ کړئ. نوم ورکوم. دغه مو چې کله ووهه نو ملګرو تاسو به راشئ په د اوکې اپشن باندې به کلیک وکړئ. دغه اوکې اپشن باندې کله مو دې اپشن باندې کلیک وکړ دغه لیک به سر ته ورسېږي. اوس راځو پروګرام ګورو. پروګرام ګورو ملګرو. بخښنه غواړم ملګرو، دا په اتومات ډول ترې ووتلو. بخښنه غواړم، زه لومړی سر نه کوم. په اتومات ډول ترې ووتلو ملګرو. زما موبایل کې ستونزه ده ملګرو. دغه تاسو په اوکو باندې کلیک وکړئ یا بل لپاره زموږ موبایل همدا په اتومات ډول ترې ووتلو. اوس ګورم ملګرو، تاسو به راشئ دلته اوس زموږ لیکي صفحه راړوي، دلته زر صفحه نه راړوي. اوس ملګرو تاسو به لږ شاته راشئ. تاسو ګورئ دلته دوه عکسونه پرې ثبت شوي دي. ګورئ ملګرو دغه کلکولیټر دا ګورئ تاسو عکس نه دی ثبت شوی. عکس زما ته درګردونه ثبت کېږي 2-3 ګنټې وخت نیسي. نو ورته بدل شو نو تاسو کولی شئ عکس هم په دې سره ورته ثبت کړئ. ملګرو که ډېر خوښ ویډیو سره لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو د ویډیو ته هم برسېږي. په خدای سپارو، ښې چارې ښه وختونه.